بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمائی لكن الراسخون، لیکن هاغ خلق بلکہ اغا خلق لیکن الراسخون چی محکم دی فی العلم پا علم کی، الراسخون چی مضبوط دی فی العلم پا علم کی، منہم ددوینا یعنی دی یہودیاننا، منہم ددوینا، والمؤمنون و اغا خلق چی ایمان روڑی، والمؤمنون و اغا خلق چی مومنان دی، یؤمنون دی ایمان روڑی بما انزل الیکا پا هاغ سا نبی علیہ السلام چی تا نازل شوی، وما انزل من قبلك او اغا جستان مخی نازل کلی شوی، والمقیمین الصلاة دی قائمون کی دی منز لرا، والموتون الزکاة او دی ورکون کی دی زکاة لرا، والمؤمنون او دی ایمان روڑن کی دی باللہ پا اللہ باندی، والیوم الآخر او پا آخرت باندی، اولئکا دا خلق سنؤتیہم اجرا عظیما، زرد چمون بدیتا اجر عظیم ورکچ جنت تے۔ اللہ جل شانہ فرمائی ودی یہودیانو کے چکم علم والا خلق دی ناغی پا مخکینی کتابونم ایمان روڑی او پا قرآن مجیدم ایمان روڑی، او دا صحابہ کرامم دا سری چی پا مخکینی کتابونم ایمان دے او پا قرآن مجیدم ایمان دے، او دی منزنم قائمین دا منز خیالم ساتی او زکاتون خیالم ساتی، او پا آخرتم ایمان روڑی، پا اللہم ایمان روڑی، دس خلق اللہ فرمائی من بجنت ورکو۔ مخی دی یہودیان و قباحتنا قبیح اعمال اللہ جل شانہ ذکر کرو، چی دادا غلط عمل بکو یہودیانو، خلق بدا اللہ جل شانہ دلار نمنا کول، اللہ دی دا سود نمنا کڑو سود بے خوڑو، اللہ دی دا پردی حقوق نمنا کڑو پردی حقون بیوال، اللہ دین منع کړو چې حلال ته حرام موای، حرام ته حلال موای، اغیم کول، اللہ دا ظلم نہ منع کړو دی ظلمم شروع، اللہ جل شانہ فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم، اللہ فرمائل چې دی د ظلم په وجه باندې او دغه قبیح اعمال د وجه په دی باندې دنیا کې ما عذاب مسلط کو چې حرام حلال میں پہ حرام کړو، او آخرت کې اللہ جل شانہ فرمائی چې دی لبز بیا سخت سزا ورکم، دردناک عذاب بول ورکم۔ اس اللہ جل شانہ فرمائی چې په دې یهودیانو کې صدا سے خلق مشتا الراسخون فی العلم، چې ډېر لوی علماء کرام دی په یهودو کې، دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یادې، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ هغه صحابی دی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کله مدینی منوری ته ہجرت کو، دے په انتظار د عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، دا د یهودیانو د ټولو مضبوط عالم په مدینه منوره کې تعلق د بنو قینقاع سره، د بنو نذیر، بنو قریظه او بنو قینقاع، دا درې ډلې د یهودیانو په مدینه منوره کې اوسېدې، د تعلق ته بنو قینقاع سره، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ټول مدینی د یهودیانو په د باندې اعتماد چې د کومه خبره کوله خلکو به زمون په اعتماد دي، ای په یو علاقه کې داسې یو عالمي چې د هغه په علم باندې خلکو ډېر زیات اعتمادي، نو چې هغه کو ټول مليان هر سوی خو چې هغه سوی خلکو دا ټیک ته دا خبر د قشن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ د یهودیانو مضبوط عالم، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغی او نبی علیہ السلام لومبے د جمعې مونځ کو په بنو سالم کې، او نبی علیہ السلام خطبه وی افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، دا خطبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومبے د جمعې مونځ وی عبداللہ ابن سلام سے بهر او دی واوریدا وی والله انه لقریشی، زما دی په الله قسم دا خو اخری د قریش او پیغمبر دی، اور راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې لاس کې خود ایمان راوړ، نو ډیر یهودیان نور عالمان او غیم را د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس کې خود لوی لوی علما،
الله جل شانو فرمایي چې په دې یهودو کې ډېر ښه خلک هم شته چې څنګه نبي علیه الصلاۃ والسلام ولیدو ایمان پرې راوړو چې دغه پیغمبر دی او دا نور یهودیان دي خو ضد کو دي خو د پخوانه دغه ضد عادت دي اصل کې بعضې کتابونو کې ما لیدلي د تاریخ په کتابونو کې دا خبره مستند ده که نه دا راته پته نشته خو تاریخ په کتابونو کې ما لیدلي وو چې د یوسف علیه السلام پرونو کې یو ورور د هغې یهودا نومو یهودا دا هغه ورور چې د ټول نه زیات لاس د یوسف علیه السلام په ظلم کې دو د یهودا هغه ډېر رونه و که نه نفتالي او جاد روبیل او شمعون او لاوي یهودا دا ټول نومونه دي یعقوب علیه السلام د بچو نومونه دي بنیامین وغیره نو وایي چې کله یوسف علیه السلام دغه کوی ته وغورځو هغه لاړو بیا بادشاه شو بیا دوی ټول هغه ته ښکته شو سره د مور او پلاره انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین هغه یوسف علیه السلام د مصر په تخت باندې ناست دی او مور او پلار او ورونو هغې ټولو ورته سجده وکړه نو چې سجده د تعظیم وه نو په دغه وخت کې هم د یوسف علیه السلام دغه ورور یهودا ده وی که نه وایي چې یاد ساته یوسفه ته خو الله کامیاب کړې خو تا زما ضد نه دی لیدلی زه به داسې کارونه وکړم په خپل زندګۍ کې چې د یعقوب علیه السلام دا ټول نسل به زما په نوم یادېږي ستا په نوم به نه یادېږي نو څوک هم د یعقوب علیه السلام نسل ته یوسفي نه وایي بلکې یهودي ورته وایي دا د هغه هغه ضد و د هغه یهودیانو ته هغه ضد منتقل شوی د هغې زمانې نه خیر دا خو هسې یو تاریخي خبره وه هغه مې ته ذکر کړه خو دومره خبره وه الله جل شانو فرمایي لکن الراسخون فی العلم دا یهودیان دا صرف یو ړوند تقلید نه کوي ړوند تقلید دی نه کوي بلکې په دې کې څه خلک داسې دي الراسخون فی العلم المستدلون چې هغه خپل دماغونه هم کله ناکله کارلي چې دا زه په غلطه یم که په ټیک یم هسې نه ځي هسې نه ګرځي بلکې سوچ کې لږ د دماغونه کارلي دغه علماو د دماغونه کار واغوست نن الله جل شانو صفت وکړو الراسخون فی العلم په دې کې مضبوط علم او علم دي منهم په دې کې په دې یهودیانو کې والمؤمنون او مؤمنان صحابه کرام یؤمنون دي ایمان راوړي بما انزل الیک وما انزل من قبلک په مخکینی کتابونو او په دې قرآن مجید باندې هم والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة دي قایمه مونځ لره او زکات ورکوي والمؤمنون بالله والیوم الاخر او دی ایمان راوړي په الله باندې او په آخرت باندې اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما دی له به زه لوی اجر ورکم چې هغه جنت دی تاسو ته ما ویلي اکثر چې قرآن مجید کې اجر عظیم راشي دې نه جنت مرادي الله فرمایي جنت به وله ورکم مولانا دا داسې آیت مبارکه دی چې ما له تشریح نه راځي ډېر ګران آیت مبارکه دی د هغې وجه دا ده چې دې کې یو نحوي بحث دی ډېر غټ او چې هغې نحوي بحث ته څوک خیال نه کوي نو اکثر د هغې ترجمه غلطه وي انتهایی مشکل دی یو ورځ داسې کار شوی دلته ډېر غټ مفسرین ناسو یو مجلس کې مونږ سره او ډېر لوی لوی خلک ناسو بلکې داسې یو مفسر هم پکې ناسو چې هغه په مخ ته ځمکه باندې د یو مکتبه فکر عالم نه دی پرېښی بلکې د هغه نه تفسیر ویلی او وایي چې ما 22 ځله د قرآن مجید تفسیر ویلی صرف د استادانو نه 22 ځله هغه هم ناسو مشر عالم دی اوس هم راځي زما خواله زما د والد صاحب ډېر قابل شاګرد سپینګیری دی ډېر ساده مزاج واده هم نه دی کړی بس ځان له یو زندګي ده بس ټول عمر کتاب له ورکړ دومره قابل دی هغه که نه په قرآن مجید کې زموږ والد صاحب به مونږ ته فرمایل په زندګۍ کې چېرته ما تدریس دپاره کتاب نه دی کتلی ما په طالب علمۍ کې دې سبق ویلی دی چې هغه حاشیې م راته په یادو یادې شوي دي نو اوس زه بور کېږم یو کتاب چې دوباره ګورم او ذهانت خو د مولي صاحب ډېر مشهور وی کمپیوټرایز ذهن دی خلکو به وي چې صفه هم ورته په یادو یادوه کرخ هم به ورته په یادو یادوه او مونږ ته به واحد دا مولانا دی زما شاګرد دی ده زه په کتاب کتو مجبوره کړی یم وی دا دومره قابل دی وایي ده زه په کتاب کتو مجبوره کړی یم وایي داسې اعتراض وکړي
چرته مدرسې کې به سبق وی کنه دلته شیرګل دارالعلوم ته تلو نو مفتی تاج زرین صاحب را شړلو مفتی تاج زرین صاحب وته ته زما په درس کې نه کینی ولې مفتی تاج زرین صاحب د بیزاوی درس کو بیزاوی تفسیر درس کو بس هغه ته کیناستو جی زما یو څو سوالونه دي چې سوالونه به وکړي چې د مدرسې نه راو شوړو ډېر قابل له حقیقت دا دی چې هغه کم سوالو کی دا هغه جواب په هغه کې بیا کلونه لګي نو اغیم ناسو ټول ناسو نو ما دا آیت مبارکه مخ ته کې خودو ایاز مولوی صاحب دلیم ناسو ایاز مولوی صاحب تفسیر کې پی ایچ ډی کړی په تفسیر کې ما ته چې دا آیت مبارکه دې ترجمه ماته وکي ترجمه ماته وکړم ما دا غلطه ده ماته دې کې څه غلطه او آسان آیت مبارکه لکن الراسخون فی العلم المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة اما ته دقه ذکر ترجمه غلطه وکړه چې والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة مولانا ما ته وی چې راځي کار دي چې والمقیمین الصلاة دا خو مقیمون پکارو سره ذکر استراغلی والمؤتون الزکاة طول رفی حالت والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمون الصلاة والمؤتون الزکاة دا سی پکارو او المؤمنون بالله د ټولو کې واو راغلی واو دې ته حالت رفعي وي والمؤتون الزکاة والمؤمنون واو راغلی والمقیمین الصلاة حالت نسبی دی جری دی ما دې معنی خو درسته نه والمقیمین الصلاة چې دې قایمون کې لمونځ لره دا معنی خو ته المقیمون الصلاة کې خیر تاسو به لږ کنفیوز یې په دې کې تاسو په دې نه پوهېږئ دا مولیان ناست دي ته مخه نو ما ته دا تپوسونه وکړو نو ما ته وایي تنویل یې ټپ ورکړو مولي صاحب چې ټول عمر خو ما دې معنی غلطه کړې دا به وایي د قرآن کې څه فرق دي د قرآن کې دي چې د چاپ کې څه غلطي راغلي وایي ته دا وګوره ما پس ټول قرآنونه راوړل چې یاره دا آیت مبارکه داسې دی نو دا ولې وایي زموږ ذهن ته دا نه دی راغلی چېرته ما دا ای قرآن مجید هغه داسې یو کتاب دی چې وان اسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه إن عليه لطلاوة وإن له لحلاوة دې داسې خوند دی او د دې داسې لاندې جووري چې کله یو کافر وکنه ولید ابن مغیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت وکړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر دې تلاوت کو نبی اسلام ولاړو دی خدا ولید ابن مغیره تاویږي او د تلاوت اوریدو ایر وې زما په خیال چې دا به څه مسلې دا خو عجیبه شانتي کلام دی نبی اسلام مبارک فرمایي انه فکر وقدر دې سوچونه کې او اندازې لګي فقتل كيف قدر دې هلاک شته څنګه اندازې لګي ثم قتل كيف قدر نو چې دا نبی اسلام په تلاوت کوي نبی اسلام خپل تلاوت کو نو د سوچ کو کنه وې دا خو ډېر خطرناک جادوګر دی زړه کې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل په تلاوت کې دا خبيث سړی چې دا وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جادو دی فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر الله فرمایي سأصليه سقر یا بس جهنم ته گزار کم صبر وکړه نو هغه راغی ابو جهل او زه په ډېر زیات متاثر شوم دا سړی خو جادوګر نه دی دا سړی خو ما ته ټیک کوي نو ته اوهو 2000 اثر که پیسې دې پکاري زه به درکم ښځه دې پکاري زه به درکم 2000 نه ان له لحلاوه نبی اسلام چې کوم کلام وې دې خوږواله وان عليه للطلاوه یو غړواله وان اعلاه لمثمر د دې چوتواله هغه د میوې ډکو وان اسفله لمغدق او ډېرې جوورې جرړې دي وانه ليعلو ولا يعلى عليه فالله مې دې قسم چې دې نه چوت کلام بل نشته دا داسې کلام دا ډېر چوت کلام دی خاصه که خو الله جل شانه فرمایي کل صغیر و کبیر مستطر هر وړوکی او لوی څیز په دې قرآن مجید کې موجود دی خبره دا ده چې د انسان چې کوم سوچ ته د انسان چې کوم دماغ دی هغه وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ډېر کمزوري معمولی دومره خو نه رسي دومره کار نه کوي دا خو لا محدود څیز دی د انسان دماغ خو محدود دی لا محدود نه دی
جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی چې ټول علم په قرآن کې دی، هر سیس پکې موجود دی، تقاصر عنه افهام الرجال، انسانانو ذهن دې ته نه رسي. دا څونه لوی کلام. خبره مې دا کوله چې والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة، دا یو انګریز عالم تاسو ته پته شته چې مونږ په قرآن مجید کې دومره وروسته یو کنه، دومره وروسته چې مونږ سوچ هم نشو کولی چې انګریز هم زمونږ په قرآن کې ډېر مخکې تللی دی ښه، چې دومره ریسرچ په قرآن کې کړي، دومره تحقیقات یې کړي دي چې هغه 25 اعتراضات په قرآن مجید کړي. 25 اعتراضات، 25 نحوي غلطیاں یې پکې رښتیا. یو غلطي پکې ویدا ده والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة، یو غلطي دا ښودلې ده. دا لوی لوی غلطیان دي. خیر دا هغې ټول جوابونه ما لیکلي دي، ډېر مزیدار دي اعلی. خو دلته موږ یو خبره کوو المقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة، په دې کې 2 مذاهب دي. یو مذهب د بصریینو دی چې هغه زموږ نحوي هغه معتمد دی، او زموږ اعتماد دی د بصریینو د بصرې د خلکو د نحویانو په نحو باندې. هغه دا چې والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة. امام کسائی رحمت الله علیه دا خبره لږه اسانه ده درته کوم. امام کسائی رحمت الله علیه فرمایي چې دا المقیمین الصلاة د دې تعلق ته بما انزل سره دی. مخکې ګوره بما انزل نو با جاره ده او ما د هغې مجرور دی. دغه شان دا با په دې مقیمین باندې داخله ده بالمقیمین الصلاة، یعنې د ایمان راوړونکي خلک دا په کتابونو هم ایمان راوړي او په هغې چا هم ایمان راوړي کوم چې مقیمون الصلاة دي، هغه پیغمبران دي. د مقیمین الصلاة نه پیغمبران مراد دي. صحیح ده. امام کسائی رحمت الله علیه مذهب دی. جی نه لګیا یم، هغه دا اعتراض کړی دی نو ما خو یو جواب وکړو. یو جواب مې دا وکړو چې دې تعلق دا بما انزل سره دی بالمقیمین الصلاة وهم یؤمنون بمقیمین الصلاة، چې دی ایمان راوړي په مقیمون الصلاة باندې. مقیمون الصلاة څوک دي؟ هغه انبیاء کرام دي یا فرشتي دي چې هغه د الله جل شانو عبادت کوي او صحیح عبادت کوي. یا المقیمین نو دا دلته ځکه دا مجرور راغلی المقیمین الصلاة. یا المقیمین الصلاة بصریین وایي چې دا په ځای د مدح واقع شوی دی، په ځای د مدح راغلی دی. او مدح چېرته راشي هلته نسبي، صحیح نسبي. ځکه والمقیمین الصلاة دې کې مدح ده، یعنې دا مونځ کول دا یو صفت دی او مدح ده. نو ځکه الله جل شانه چونکې دا مونځ ډېر لوی عمل و، نو الله جل شانه دې له نسب ورکو، هغې منصوب مني. او بهترین مذهب هم د بصریینو دی. امام کسائی رحمت الله علیه پسې اعتراضات کړي، خو اعتراضات ډېر زیات کمزوري دي. ښه اوس زه یوه رایه پیش کوم په دې کې، صحیح دی. هغه دا چې قرآن مجید دا د عربی ګرامر هغه ټیکسټ بک دی. څه عربي به ته د دې نه زده کې، عربي به ته د دې نه زده کې، ځکه عربیانو دې ته خپلې کونډې په ځمکه لګولې وي. هغه خلک چې هغې ذره برابر صرفي او ادبي او نحوي غلطي نه شوه برداشت کولی، هغې خلکو ته دا قرآن نازل شوی دی. نو هغې نحوه د چا نه زده کړه؟ د قرآن مجید نه. 2 صیغې د په عربو کې استعمالېدې، فعل التعجب چې دی که نه، فعل التعجب 2 صیغې وي، ما افعله وافعل به، ما احسنه واحسن به. دا 2 صیغې وي په عربو کې استعمالېدې د تعجب دپاره. خلک چې به حیران شو ما افعله وافعل به. صحیح ده. الله جل شانه هغې ته یو 3مه صیغه وښوده تعجب، الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة. دا هغه 3مه صیغه وه چې تعجب دپاره الله استعمال کړه، چې عرب د دې نه نو خبر. وما ادراک ما الحاقة، ځکه خو هغې خپلې عقیدې خپلې قصیدې راواغستې او ټوکلې ټوکلې کړې چې په سوونو کاله کې د هغې قصیدو چا مقابله نه شوه کولی. د قرآن مخې ته هغه صفر شو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر والله ما هذا قول البشر. دا چا ویلي؟ عربو ویلي. صحیح ده. عبدالله ابن المقفع هغه راغی او د قرآن مقابلې له کفار مکه ورته وي د نبي علیه صلات وسلام دا کوم کلام دی دا جادو دی، نعوذ بالله، تر دې مقابله وکړه. هغه ته ټیک ته ډېر لوی شاعر و، ای زه به مقابله وکړم خو زما یو څو شرایط دي. یو شرط مې دا دی چې څومره سهولیات دي زندګۍ هغه ما له کور ته راوړې،
خوراک سکاک هر سیز هغه ما ته برابر کړي. یو کال کې به زه یو قصیده تیاروم، په څو کال کې؟ په یو کال کې به یو قصیده تیاروم، قصیده یو کلام به تیاروم، هغه کلام به د قرآن مجید مقابله کوي او نبی علیہ السلام له شکست ورکوم، ټول سهولیات راته راکې او څومره د کتابونو د علم ذخیره ده هغه ماته هلته مهیا او میسر او فراهم کې، زه مقابله وکړم. ټیک ته یو کال بعد هغه یو پاڼه لیکل وکړه او بیا په سرمن باندې ولیکل او بهر راووتو محلې ته راووتو او په خپله محله کې روان دی، یو کچه کور دی، د هغې کړکۍ کولاوه، د کړکۍ او هلته یو ماشومه ناسته د قرآن مجید تلاوت کوي او افصح الآیت فی القرآن د سورې هود آیت مبارکه چې قرآن مجید د ټول نه فصیح ترین آیت مبارکه دی، په دغه وخت کې قسمت ته ګوره عبدالله ابن المقفع په لار روان دی او د هغې ماشومې هغه اواز یې واورېدو او ماشومې وقیل یا ارض ابلعی ماءک، هغه ودرېدو په ځای باندې، ویا سماء اقلعی، را واپس شو. وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، دا آیت مبارکه ماشومې تلاوت کو، عبدالله ابن المقفع خپل کلام ټوکړې ټوکړې کو، د ځمکې ته یې راویشتو، وایي زما د یو کال محنت خو د نبي علیه السلام یو آیت وخوړ، زه چېرته د قرآن مقابله کولی شم؟ نه رسئ په دې خبرو باندې. هغه خلک چې کلامونه ټوکړې ټوکړې، امر القیس کلام لیکلی و که نه؟ امر القیس ته په دنیا کې د ټول نه فصیح ترین خلق چې بهترین عربي وي هغه د یمن خلق دي. د یمن خلق زه په مدینه منوره کې ما دا وسیم را سره و، یو ځای کې مې سودا کوله، یو هلک و، ینګ هلک و، شهزاده داسې ستا عمر کې و او چېرته راغلی و دوکان یې و، بس هغې کې کار کو. ما ورسره خبرې شروع کړې، سودا مې کوله، ما ته وایي ته خو ډېره ښکلې عربي وې، دا دې چېرته زده کړې؟ ما وایي زه ستا دې عربۍ ته ګورم حیران شوم، دونه فصیح عربي وی لګي، دونه زبردست لګیو، نرم لګیو. ما ته زه د یمن یم، یمنی یم، زه سټوډنټ یم. ما ښه، بیا مې ورته وویل دنیا فصیح ترین خلک چې دي هغه اهل الیمن دي. ډېر خوشحاله شو. بیا ما ته وایي چې ته دې سودا څه ریټ لګې؟ بس په هغې ریټ باندې ویې څه ځکه ستا عربي زما خوښه شوه. خیر، خو د یمن یو بادشاه دی، د هغه زوی دی امرؤ القیس، پیدا شو د هغې په ګوټۍ کې، نه دی په ګوټۍ کې، په هغې کې شعر و شاعري لیکلې وه. هغې ځان ته عرب وایي، نورو خلکو ته عجم وایي. عجم چا ته وایي؟ چړاګانو ته، ګونګیانو ته. وایي دا نور ټولو خلکو له خبرې نه ورځي، صرف مونږ له خبرې راځي. بس دونه فخر دی په خپله ژبه باندې. او د امرؤ القیس پلار و د یمن بادشاه او امرؤ القیس هغه 10 کاله عمر ته ورسېدو، 10 کالو ته، او چېرته یې په خوله شعر رانغې. د هغې ماشوم چې به ایله په خبرو پوه شو، د خبرو نه مخکې به هغه شعرونه یاد کړي. او د 10 کالو ته ورسېدو، شعر او شاعري ونه کړه. پلار یې وي د یمن بادشاه، فوجیان یې راوغوښته زما دا بچی د غر نه اخوا بوځې او ټوکلې ټوکلې کې حلالې کې. ولې؟ وایي په ده باندې زما شک دی چې دا زما د اینې نه دی پیدا، دا زما د اوبو نه دی پیدا. ځکه که زما د اوبو نه پیدا دی، مونږ خو قدرتي شاعران یو، ده خو یو شعر نه دی ویلی. هغې هلته بوتلو او د یو غر شاته فوجیانو پسې چړې راویستې، تورې راویستې. امرؤ القیس ورته وایي ماشوم دی، 10 کاله عمر دی. وایي قفا، ودرېږئ څه کوئ؟ ولې څه چل دی؟ وایي ستا پلار وایي چې په تا باندې زمونږ شک دی، ته زمونږ د نسبه نه یي، ته چېرته د بل چا بچې او مونږ تا وجنو. هغه وایي ښه، قفا نبکي من ذکرا حبیبي ومنزلي بسقط اللواء بین الدخول فحوملي. هغې خپلې تورې او چړې کېښودې. د هغې ټول عرب شاعرانو هغې واپس راله. وایي په الله مې د قسم پلار ته دغې پوجیانو وایي چې د دنیا بهترین شاعر به د نه جوړېږي، ځکه ټول اصول د شعرونو هغه په 2 بیتونو کې درازې کړه. قفا نبکي من ذکرا حبیبي ومنزلي بسقط اللواء بین الدخول فحوملي. بیا وروسته 90 اشعار قصیدې په دې پسې ولیکلې، 90 اشعار د خپل تر د لور صفتې په هغې کې کړی. ترا بار الاحرام فی عرصاتها وقیعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنزلي. یو لویه قصیدې په هغې پسې وي، د هغې هم چا مقابله نه شوه کولی. واحد قرآن مجید چې نازل شو په خپله هغه هر سره وغورځېده. داسې خلک ګرامر به څه نه زده کړو د قرآن مجید نه. اوس قرآن مجید داسې وي، زموږ ګرامر هم دقه شان. ولې الله جل شانو داسې وکړه؟
ځکه داسې وکړه چې بعضې مرفوع ذکر کړه بعضې منصوب ذکر کړه د عربیانو مختلف قبایلو نو لهجې مختلفې وي نو بعضې خلکو به یو څیز مرفوع ذکر کو بعضې به منصوب ذکر کو الله د ټولو قبایلو خیال وساتو ځکه نبي علیه السلام وفرمیل انزل القرآن على 7 احرف دا قرآن مجید د 7 قبیلو په لهجه کې الله نازل کړی دی دا هغه مختلفې لهجې وي دلته الله جل شانو نازل هغه ذکر وایي په دې باندې نور ډېر زیات جوابونه دي په دې باندې گزارو کې ښه والمقیمین الصلاة والموتون الزکاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما استغفر الله الذي لا اله الا هو دیو چې نوکانو کټ کولو نه پس او د یختو کټ کولو نه پس او دس او غسل ماتیږي نه ماتیږي ښه نه ماتیږي په دې سره هېڅ سم نه کېږي او دویم جی او چې ویني نه شي اینه خو جدا څیز دی که نه اینې سره غوسه کېږي او دس ماتیږي دویم سوال یې کړی دی چې دا کټ شوي نوکان او ویښته دا ناپاکي نه دا د پښتنو مسله ده دا د پښتنو مسله ده مشهوره ده صرف داسې وایي دا نوکان او دا ویښته چې کټ کړی چې دغه کټ سیزونه چې کوم دي وایي دا څه دي دا ناپاکه نه دي پاک په کتابونو کې مې دا خبره لیدلې ده چې نابالغه ماشوم هغه بیا اودس هم قرآن له لاس وروړی شي دې کې څه ګناه نشته هغه ماشوم دی د هغه ګناه نه کېږي البته داسې تربیت ولا نه دی په کار ښه نور سر ناروا نه دي کتابونو دا خبره بالکل درست لیکلې ده خو بیا غلط تربیت کېږي نو هغه باندې اول اودس کول پکار چې ونګې ماشوم دی د الله حق پې نشته نه الله جل شانو دونه مکلفه کړی نه دی چې هغه به قرآن رالي او ته په 2 منټه پس بیا اودس تربیت لپاره پکار دی چې هغه اودس زموږ په کور کې یو بوډا دی هغه وایي چې پارامې چر خوړل دا خو حلال نه دي هغه به چېرته هیپیټایټس سی بیماري تپوس ته وکړه چېرته زیړی به یې تېر کړي ځکه به پې بد لګي دا ښه عربیان چې کله خپل منځ کې میلاویږي نه یو بل ښکلی دغه شانتې زمونږ ښځې خپل منځ کې میلاویږي نو هم یو بل ښکلی داسې کول جایز دي که ناجایز دي جایز دي په شرطه دی که څه فتنه او فساد ترې نه خورېږي ښه لفظ خدا ویل جایز دي که ناجایز دي جایز دي هېڅ نقصان پکې نشته بس ژبه ده په فارسی کې ورته خدا وایي مونږ ورته خدای وایو اپریدیان ورته خدای وایي ترجمې صاحب چېرته تقریر کوو ترجمې صاحب چې د الله جل شانو صفات بیانې خلکو ته حیران شي د قرآن مجید د ایتونه ده څنګه داسې په ترتیب یاد کړي یو مضامین یې برابر کړي او هغې به یاد کړي دي او هغه شان د الله جل شانو بس هو الله الذي لا اله الله لا اله الا هو الحي القيوم او بیا پکې اخره کې شعر وایي جو لا کها ولا هو جز لا هو کل لا هو هغه شان شعر وایي چې دا اپریدیانو کې وایي چېرته دغه تقریر کوو طارق جمیل صاحب وایي چې د الله جل شانو د صفات څنګه ختم کړه که نه یو افریدی پاتې شو خدای پاک زنده باد خدای پاک زنده باد دا خپله ژبه د انګریزانو ته ګاډ وایي مونږ ته خدای وایو فارسي خوانانو ته خدا وایي صحیح ده اصل نوم د الله جل شانو الله دی دا ذاتي نوم دی نور صفتونه نومونه دي ښه نو خدا د دې 2 معنی دي خدا مالک ته وایي د رب په معنی کې دی په فارسی کې او خدا علامه اقبال رحمت الله علیه تشریح کړې ده چې خدا خود به خود آیا هوا چې په خپل راغلی دی چا نه دی پیدا کړی دا هغه تشریح کړی نه په دې کې څه قباحت نشته البته ټول نه بهترین نوم د الله هغه الله دی زړه ته سکون رسي په دې کې ښه د مرګ نه پس واقعي د جمعې په شپه باندې روحونه خپل کورونو ته راځي په احادیثو مبارکو کې داسې احادیث ته یا منګړک دي یا ضعیف دي ښه روحونه مونږ نه راځي کورونو ته ماشومان جومات ته راوستل څنګه دي هغه ماشومان چې جومات خیال ساتلی شي که نه ګندګي نه کوي او شور شغب نه کوي نو هغه ماشومان جومات ته راوستی شي او که رزیلانې بیا نه دي راوستل پکار نبي علیه السلام فرمایل جنبو مساجدکم صبیانکم و مجانینکم د لیونونه او د ماشومانو نه خپل جومات وساتئ دلته چې کوم لیوني کیني که نه او دا کوټي او دا مه کوئ ځکه دې ته پته نه لګي که نه خپې هم ګندوي کپړې هم ګندوي نو جومات هغه زه څه نشم ویلی د هغې وجه دا ده د غیر ضروري یخته دا د کم وخه پورې سړی ساتلی شي او نوم نه لاندې یخته دا د کم ځای پورې کټ کول پکاري ړومبۍ مسله چې یاره د 40 ورځو نه مخکې دا کټ کول پکاري اخوا بیا ناروا دي ناجایز دي
او بهتره مستحبه طریقه دا چې هفته کې یو ځل چې کوم سیوایي ویښته دي هغه کټ کول پکاري. دویم د نوم نه ښکته ویښته دا څونه پورې تا ته ممکن وي او اسانه دي ته هغې پورې کټ کول پکاري ښه سیوا مزه. دا به سبب وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.